قوي نظام هغه د چې ولسي ریښې ولري، قوي نظام هغه د چې د ولس سره په تماس کې، هغه نظام چې د ولس سره په تماس کې نه. جمهوریت یو ښه مثال د مال پر تیر بسړی نه غږیږي، د نړۍ ټول ډالر ورسره وله، نړیوال مشروعیت ورسره ول، ټول نړیوال سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې برقرار وي. ولسي تماس کمزوري ولو، که ولسي تماس نه خلکو ښکارا درته ولس درته خپه کېږي. او دا د تاریخ تجربه ده په نړیواله کچه د خپه ولس لاس د خپل حکومت ګریوان ته لوېدلی دی. دا تماس چې ولس برقراره ساتي. جناب معین صاحب تا یادونه وکړله، بدترینه ستونزه تر اوسه پورې دا ده او دا موږ ته په ډېر غټ قیمت باندې تمام ده، هغه د ځوانانو فرار ده. زما په خدای که په هغه 9 میلیارده ډالرو باندې دغونه خوا به دي، هغه هلته چې په امریکا کې بندي دي، اما په دغه ځوان مسلکي نسل مې سخته خوا به دي اوس په فرار ته مجبوره دي، ځکه دا تیاره روزل سوې اکاډمیکه متخصصه او مسلکي طبقه ده. زه به دا خبرې وکړم دا ځي زموږ کله چې ثمر ته رسېږي له بده مرغه زه ثمر نه خورم. او دا د زمانې په هغه پړاو کې تاسو معین صاحب د ځوانانو بخش کې مسؤلیت لري ښه در معلومېږي. په ټوله دنیا کې قاچاق روان دي، اما بل له بدمرغه برخه اوس انساني قاچاق ده. انساني قاچاق دې ته ویل کېږي چې دلته یو ماسټر دلته یو علمي کس ولاړ شي، ستا ثمر یې ته ونه خورې، په بل هېواد کې بل څوک د ځان په نفع باندې استفاده کړي، او دا وطن په یو ناپایه کړاوونو باندې کوي. معین صاحب محترم عین په ایران کې لکه په افغانستان کې یو مذهبي نظام راغلی، په ایران کې عین دغسې نظام حاکم شو. هغه نظام په لومړیو کې دغسې اشتباهات وکړل چې دا متخصصه طبقه یې په اصطلاح باندې له دندو څخه لرې کړله. زه یو مثال درته وایم، یو پروفیسر یو وخت کې د ایران په میدان هوایي کې ولاړ د خارج ته ځي، دغه نظام عسکر ورته وایي وایي ستا په لاس باندې د سرو زر انګشترۍ ده او دا د ایراني زر دي او دا د ایران ملکیت ده او دا د ایران سرمایه ده، دا نسي انتقالولی، دا راک. پروفیسر سکا ورته وخندل، هغه د سرو زر انګشترۍ یې ورکوي. ته پوهېږې ځوانه د ایران اصلي سرمایه دا نه ده، بلکې د ایران اصلي سرمایه دلته پرته ده او دا پیرات څخه کوي. رښتیا هم کلونه ایران بیا دغه تاوان جبران نه کوي، اما کله چې بیا مشرانو سیاسي ته پکې فکر وکړي چې دا مو اشتباه وکړله، بیا یې د عصري علومو خلک ورګډ کړل، ویې روزله. تخصصي حکومت د ټولو پوښتنو د دغو ټولو مخنیوی کوي، د دې ټولو مشکلاتو مخنیوی کوي. هغه ځکه یو مثال زه درته وایم، حکومتونه یوازې په توپ او په ټانک باندې نه نړېږي، حکومتونه به بې کفایتي هم نړېږي. سریلانکا یو څو عمر مخکې رئیس جمهور د اشرف غني په څېر د ارګه ووتی، هغه دلته سیاسي فساد کوي، هغه بې کفایته او خدمات یې نه سوی عرضه کولی، ولس یې راباندې راپور شو، له ارګه سړی په تیاره کې پورته شو. حکومت خدای مکړه بې کفایتۍ ته مه پرېږدئ، حکومت بې خدماتو هېڅ معنا نه لري، هېڅ منطق او فلسفه نه لري. او کله چې یو حکومت خدمات نشي عرضه کولی، د هغه حکومت د نړۍ ټول ډالر مصرف کې ولس نه ورسره یوځي. نو خدمات څوک عرضه کولی شي؟ هغه څوک چې د خدماتو علم ولري، چې د خدماتو مفکوره ولري. دا ولې په امنیتي اړخ کې تاسو بریالي یاست؟ دا ځکه چې دا ستاسو مسلک ده. تخصصي حکومت معنا دا لري په قضا کې دي څوک یوه ذره نشي موندلی، په امنیتي برخه کې دي څوک د چا پلار د ټک نشي کولی، غلا نشي کولی، بد پیلي نشي کولی، دا ستاسو مسلک ده. اما په اقتصاد کې، اما په زراعت کې، اما په رغونیزو چارو کې د پویدامې ریاست، زما په نظر سره د اقتصاد رئیس باید داسې څوک چې د ټول زابل بادام کشمش معلومې سږ کال دونه بادام کېږي، دونه کشمش کېږي، دا رقم پروژې دي او دا رقم مسله ده. د پویدامې رئیس باید دا رقم سړی چې د والي غږ ورته وکړي پلانکي ځای کې بلچه خراب ده، ده باید 15 دقیقې برابر کړی چې دغونه سیمټ غواړي، دونه سیخ غواړي، بالاخره دونه پیسې غواړي. د زراعت رئیس باید د ولایت که په ساده لحاظ د ولایت په ټاټه دی باید خبر یې دلته چیش کرل کېږي. دا د یو حکومت خدمات ډېر او کله چې خدمات اضافه سوله ډېر سوله، خلک در سره راضي کېږي. پر دا ځوانانو اعتبار وکړي. هغه ځکه کله چې په ولایت کې والي طالب وي، قومندان د امنیت طالب وي، رئیس د خاط طالب وي، د قومندان د لیوا طالب وي، قاضیان ټول طالبان، نو بیا دی که په ساده لحاظ بیا دی نر پیدا کېږي چې د دغو ټولو پښتون کې د غلا وکړي، هېڅ امکان نه لري. حل لاره زما په نظر سره دا ده چې مسلکي او تخصصي حکومت جوړ شي.